د ختمونو ده دا چې قاریان را جمع کړي دا هم نشته زموږ په شریعت کې او دا مزیدي مړ پلانې دی او قرآن پسې پلانې وایي مړ پلانې دی او قرآن پسې هغه پلانې وایي چې هېڅ هم نه دی بلکې بعضو قاریانو او مولیانو هغه ټیکهداران دي څه دي دلته مې ټیکهداران لیدلي که نه ټیکې ونیسي بیا هغې له کسان بوځي نو غټ کس سره خبرو کې د چا چې کاري چې مال به په یو کس باندې مثال کې 100 لیاله راکوي دی به دې کسانو له څو ورکوي 80 لیاله او 90 لیاله ورکوي دغسې هلته هم دا مولیان ټیکې نیسي ګرځي کوم ځای کې مړی هغه بس ورغی بس موږ به ختم وکړو به دومره کې داسې ګپ نه لګوم وګورئ داسې دې لپاره نه کوم چې تاسو وخاندئ دا خبرې نه په چا باندې بهتان لګوم او نه مې د چا سره دا کار شتي داسې تاسو ته هغه خبرې بیانوم کومې چې دي زموږ په ملک کې زموږ په علاقو کې نو د دې بعضو مولیانو خېټه غوړېږي دی چا په مرګ باندې څوک مړ شي بس خوشحاله الله دې مړه کې مریم نه دی کېږي څوک هلکه چې مړ شي ته پې څه کړي دعاګانې ورته کوو چې الله دې له برکتي ژوند ورکړي برکتي ژوند خو موږ به څه کوو داسې کې نو دې ټیکه ونیسي هغې له به دې کسان راولي لکه مثال کې کسان یې راوسو 100 کسان به ختم کړي زه درته په الله باندې قسم خورم ما ته کسانو په خپله ویلي دي چې موږ به پکې ټیکې نیوې وروسته به توبه ویستو او موږ به ختم هم نه کوو هغه هلکانو ته به ما ووایو چې بس هسې لږ وړقېږه راوړقېږه بس بیا راځئ هغه عیسه ورکړه او خپله به مې دې جیب ته واچو د الله په دین پورې ټوغې او لوبې دا خو د دوی سره به الله حساب کوي خو دغه عوام د هغوی هم دقه خوښ دي ګورئ دا ټیکهداران یې خوښ دي څوک یې خوښ دي دا ټیکهداران یې خوښ دي سوچه دین ورته بیانوه ورته وایه وایه که پلار دې مړ شو قرآن وایه هسې قرآن وایه ستا د پلار پکې حصه ده که پلار دې مړ شو مونځ او دس کوه ستا د پلار پکې هسې حصه ده دعاګانې د هغه دپاره ډېرې غواړه دا ورته رسي که چېرته عمره او حج وله کوې وکوله که تا ځان دپاره کړی مخکې د هغه په نوم چې ته جومات جوړی چې ته کوی جوړی چې ته صدقه کې نه مطمئن کېږي خو چې دې ورته ووایي چې ختم وله وکړه دیګ باندې که دا شارټ کټ لار ده څه ده شارټ کټ په ټول ختم باندې څو خرچه راځي چا د اندازه شتي د سیپارو راځي کوم دی په دې 15,000 هم وایي نه راځي نو په 15,000 کې قصه ټوله ختمېږي ښه نه ده په 15,000 کې او بیا به خلک یادوي چې پلانې په پلار مینو وګوره په پلار مینو په خلکو یې پسې قرآن وي دا خبره اورېدو کې هم ناشنا ده پلانې په پلار مینو په خلکو یې پسې قرآن وي کل نفس بما کسبت رهینه هر نفس به د هغه د عمل د لاسه قیامت په ورځ ولاړ حساب کتاب وسوږي دله بل څنګه قرآن وایي بیا دا نور ختمونه چې دي د خبرې نه خبره جوړه شوه دا نور ختمونه چې زموږ په دې ملک کې کېږي په غل پسې کوي په ډاکو پسې کوي او دا توپاني ختم دی او دا مرچکو والا ختم دی او دا پلانې ختم پلانې ختم زمونږ یو زه کلي ته زمونږ یو خپله و د هغې نه والۍ ورکه شوې وه چېرته سجي کې پروګرام و زنانو هغې نه والۍ ورکه شوې والۍ به یې ګرانه وه ډېره غوسه وه خفه وه ما ورته ویې زه الله به یې راښکاره کړي ته صبر کوه څه شوي وي مدرسه کې مو پیسې ورکړي دي او واړه پسې د مرچکو ختم کوي د مرچکو پیسې مې ورکړي دي وړوله وي نو ما یې د مرچکو په ختم وي بس ویې به یې ته به هم ووینې که زه ژوندی یم زه به هم ووینم چې د مرچکو دا ختم څنګه وي الله یې څنګه تباه کوي دا پکې اوس نومونه ایښودي شي توپاني ختم او مرچکو چاته نور نومونه معلوم دي تور صادر ختم د کاڼو ختم او دا ولې ځان نه نومونه ایښودي یو ختم هم په دې کې د رسول صم په زمانه کې نه او لازم به چې توری چې تورې رنګ د پکې بدل کوم بېکار خرابي داسې دوی ول هغه دغه جوړ کړی خبرې ولا برابر کړي که نه تور چې وایي تور یو هغه چې کوم بیماري یا د چا څه مشکل هغه ویره
دې کې بس حقیقت دې چې بل رنګ نه یادوي کم رنګ یادوي تور رنګ یادوي دا ټول دې خپلې خېټې پې ساتي الله دې دغو ته هم هدایت وکړي او د عوامو ته دې هم الله هدایت وکړي او دواړو طرف ته چې دی نو مشکل دی څه اوبه خړي دي او څه مړي ړانده دي دواړو طرف ته مشکل دی صرف عوامو کې نه دی او نه صرف په دغه قاریانو صاحبانو او مولیانو کې دی صحیح د مولیانو او قاریانو کې خو دا بیماري شو چې دین یې خرڅ کړو خو هلته عوامو ته هم بیا زاره به دې شنه شي چې دا خبره نشته په شریعت کې خو دی به حق خپله بیانوي زمونږ هغه ویلي نو هغه به کوو نه دغه دی هغه به کوو نه تاسو ته خو ما قصه بیان کړې وه زمونږ دا ملګري هغه خبره کوله وي کلي کې مو باز د خلکو سره راغی په تعزیت کې چې دا دغه نشته دا ختمونه متمونه او دا قصې نشته ای تاسو کوئ وی ټول مې راټینګ کړي حق چې څوک بیانوي دغه څوک خبرې نشي کولی نو دا ټول بیا مانه غلی شي وي چې بس ته صبر وکړه دا مولوي صاحب د الله راولي ستا به علاج وکړي وي دې کې چې ګوري مولوي صاحب راښکاره شو وایي چې څنګه راښکاره شو دوی په ورمات شو مولوي صاحب دا سړی دا بې ادبه دی وایي چې دا هېڅ هم نشته نو ته دې چې کار وکړه دی پوه وکړه زمونږ هم دماغ راوبیول او موږ سره هم څه شتي نه خو تا راته ویلي چې شتي اوس په دې هم پوه وکړه مولوي صاحب پاسې وایي چې الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم دا شتي او بیا کېناست ویا خلکو ما ته اوس ورکړه جواب کنه اوس پورې اوس هم ګرم ګرم کېدي هغه هم ډېر نر سړی دی هغه وایي زه پاسېدم وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نشتي خلک را ګرم شو چې داسې خبره شو چې دا نشتي نو ما چې دومره تاسو ناانصافي کوئ چې ما پسې را ګرم شو چې داسې خبره شو چې دا نشتي په دې مولا پسې نه ولې نه ګرمېږئ چې داسې خبره شو چې دا شتي دلیل وښایه د قرآن او حدیث نه صفا خبره وکړه واضحه چې کوم ځای کې داسې راغلي چې شتي نو خو صحیح د دې جواب خو دغه دی نو ته وایې شتي او هغه څه وایي هغه وایي نشتي نو په دې باندې خبرې نه ثابتېږي چې شتي او نشتي او یا چې دی زمونږ مولوي صاحب به کول او یا زمونږ صحابیاق صاحب به کول